منما نه یې زنځیر د تورخم نه یې سپین بولدک منما صرف یو لوی کور له کابل او ټراټک منما دا خو په زور چا شو کولی له خپل ځان یمه زه کنې که دلته یم کول زه یو افغان یمه زه فکر د خوشحال دی د ده فکر د مغل دی ایمان به څنګه تیر کړې ته په زیړو ورته ګورې د ستا په کلي کور ستا په عزت یې جوړ غوبل دی خرغه دی خو کته یې بدله د ملګرو خرغه دی خو کته یې بدله د ملګرو دا موږ ته پاتې شوی د ابن فقیر متل دی هم دا مو د اسلام او د پښتون وطن دشمن دی هم دوی دې نړولی پېښور دی که کابل دی ایمان داو لګولی دی نوره مو په سل او په سامان داو لګولی دی ویل یې زه دې کونډه شم د نن میدان به نه پرېږدې بیا د وخت مالالې په پیزوان داو لګولی دی او اخلي ضمیرونه د یو بل نه د پیسو په سر چا د پاکستان په پارلمان داو لګولی دی یو په هتکړو کې خاندي درومې د زندان په لور بل د جبر لاس کې په ګریوان داو لګولی دی جنرال جنرال بجوه مجوه بجوه مجوه بجوه مجوه لرو بر لرو بر لرو بر یو په شمله میین او دی مینه په لنګ کوي او خلکو د ګلخان مثال د هغه خړې چرګې دی دغ دغ کوي یو ته واګې د بل تر څنګ کوي او دې منظور کې څه کمال شته دا چې په کم کې عمر بېله له دې تورو خمرانو سره جنګ کوي افغان ګرځوي چې په کټي سر کې مبتلا پاکستان ګرځوي تا د میدان ته د تلو نشته ضرورت پنجابه ته خو په څنګ کې د ژورې خولې ګلخان ګرځوي ملا صاحبه چې حق نه وایي نو موږ دې څه کوو شکه په خېټه کې دوه نیم تنه ایمان ګرځوي ټیټ نشه سالاره ملګري دیو د ژوندانه په هره لاره د لرو بر افغان ولس یې یو نوی امید د کام د ښه ژوندون دپاره زمونږ واده وه واده ده واده به مو وي تر خپلې خاورې خپل اختیاره د جبرائیل په وزر پټ شئ په څه خو مه شئ د ګیلمن د زړه قراره د لرو بر افغان